ښه د فعالیت په پنځم مثال کې موږ تاسو ته داسې یو خبره کړې وای تاسې د 4 او 4 د 4 او 4 د دې دوه عددونو ترمنځ 4 دانې نور داسې عددونه شامل کړي چې بیا دا ټول یو حسابي ترادف تشکیل کړي. متوجه سولې؟ که داسې راته ویلي وای چې تاسو د دې دوه دانو ترمنځ یوه دانه داسې عدد ولیکئ چې بیا دوی حسابي ترادف تشکیل کړي، هغه یوه دانه به څه وای؟ هغه به حسابي وسط یا منځنی حد وای. اما چې تعداد تر یو ډېر سي خو نو منځنی نه دی. نو دا سوالونه څنګه حلوو؟ تاسو ته وجو کې زه ډېر یو اسانه لاره درته وایم او دا سوالونه ډېر په امتحاناتو کې کانکور وي هر ځای وي رواج یې ډېر وي. ګوري ورته د موږ ټولې 4 حدونه شامل کړي، زه دا لیکم 4 هغه 4 حدونه داسې اوس فعلا تاسو ته لیکم په نامعلومه بڼه دا 4 حدونه شامل کړي. اوس به نو زموږ تاسې وظیفه څه وي؟ د دې 4 حدونو پیدا کول. دا 4 صحیح ده؟ کېول 5 شامل کړئ 5 دغه رقم ولیکئ، 3 شامل کړئ 3 ولیکئ، کېول 2 شامل کړئ 2 دانې خالي خونې ورکړئ، کېول یوه دانه شامل کړئ خو بیا منځنی جواب راځي دواړه به جمع کړو تقسیم 2 به یې کړو. کله چې مې په دې بڼه ولیکئ تر دغه ځایه تاسو سوالونه لیکای شئ. 2 عددونه یې درکړئ 3 شامل کړئ یو مو ولیکئ 3 دانې په منځ کې شامل کړئ بیا هغه اخري یې ولیکئ ورسره هر څو دانې چې درته راغله. تر دې ځایه چې راغلی یو شی واضح کېږي هغه څه شي وي چې تاسو د 2 عددونو په منځ کې هر څو دانې شامل کړئ د دغه 2 شمیرې موږ ته معلومیږي چې دا کم حد رالی او دا کم چې دی دایما څه درته راځي لومړی حد او دا بل به وشمیرو 1 2 3 4 5 شپږم حد د دې څه جوړ شو شپږم حد. معنا دا ده که د 2 عددونو ترمنځ موږ هر څو دانې شامل کړو دغه 2 دانې معلومداره کېږي چې دا کم کم حدونه دي که نه. او کله چې 2 حده معلوم سوه چې دوی کم کم حدونه دي د 2 حدونو په لرلو ډي لاسته راځي که نه. چې ډي لاسته راسي بیا دا د منځ حدونه پیدا کوای سو ډي د ده سره جمع که 2 د ده سره جمع که 3 د ده سره جمع که 4 د ده سره جمع که 5. تاسو د دې سوالونو د حلولو راز معلوم سو چې څنګه دی چې هر څو حدونه یې ول په منځ کې شامل که دا 2 دانې معلومیږي چې دا کم حدونه دي. حتی مثال زه تاسو ته هم د 4 د 4 ترمنځ 15 حدونه شامل کړئ. زه اوس څه ورته وایم 4 لومړی حد دی په منځ کې 15 نور راغلي دي د لومړي سره چې جمع کړئ دا 14 نو 14 ولسم حد راځي. مطلب دا که تعداد زیات درته وایي بیا دا رقم وخت مه ضایع کوئ هغه شمېره یې معلوم کړئ. ګورئ زه درته هم د 4 ترمنځ 48 دانې شامل کړئ. دی خو لومړی رالی لومړی 48 نور دي چې دا مجموعاً 49 دانې رالی دی 50 هم راځي. معلومه شوه درته خبره؟ 23 حده شامل کړئ خو 23 په منځ کې راله 4 لومړی سو دا ټول 24 دانې نو آخري 25 هم رالی چې تا ته دا معلوم سي چې دا څوم حد دی دی خو بېل هغه لومړی دی نو 2 حدونه معلومیږي او د 2 حدونو په لرلو سره موږ تاسې ډي پیدا کوای سو د حدو مقدارونه په صورت کې منفي کوي او شمیرې په مخرج کې منفي کوي. اوس نو دې ځای څخه ډي مساوي سو دا یو څه چارې منفي کوي ستاسې زړه. اوس زه به د لوی عدد څه کوچنی منفي کړم 14 منفي 4 بیا نو اول د 14 شمیره دا شپږم حد و منفي دا څوم حد و لومړی حد 14 منفي 4 10 پر 15 شپږ ډي مو پیدا کړئ. او چې ډي زموږ لاسته راله دا د منځ حدونه یې معلوم سوه که نه څنګه معلومیږي؟ زه به دلته جدا درته ولیکم یا داسې به درته ولیکم دوهم حد نامعلومه و نه اوس تا ډي لاسته راغلی د لومړي سره دوهم جمع کوي لومړی 4 دی ډي ورسره جمع کوي لاس اوس نو دریم حد نامعلوم و بس نو ډي 6 دی جمع کوي د دوهم سره 14 د 4 سره د دریم سره د هغه جمع کوي 22 د 5 سره 5 د 4 سره د هغه 6 جمع کوي 28 شپږم دا خو موږ درلودی خیر جمع به یې کړو جمع یې کوي 14 نو اوس د دې ډول سوالو حلول ډېر زیات اسانه دی.